وزیر سیدالله خانه، وزیر سیدالله خانه. جی بادشاه سلامت. وزیر سیدالله خان تاسو په خدمت کې حاضر دی. ما یو ډېر غټ سوچونه فکرونه وکړه که نه. جی بادشاه سلامت. چې زما په دې عوام کې څه جس نشتی. جی بادشاه سلامت. چې دو د خپل څه حق تپوس وکړي، ما په دو باندې ډېره بادشاهي وکړه. او چې څه خبره مې کړله خو هغه جز ده که ناجز ده، خو دو د هغې د لاندې ژوند تېر کړلی. بادشاه سلامت نو ستا عوام خو په ډاکو کې، په قتلونو کې، د یو بل حق په دباولو کې، په غیر قانوني کارونو کې، په هر خبرو کې مخکې دی، څنګه د خپل حق تپوس نشي کولی؟ زمانه بعد دې باندې سبا بل داسې یو بادشاه راتلی شي که نه، غیر قانوني ټکسونه پرې ورته لګوي او دو هغه به بیا هم ورکوي، بیا پرې نور ظلمونه کوي. او نو دې ښار ته چې کوم منځ ګیټ راغلی دی که نه، او نو په دې باندې به یو سپایي مقرر کړي. دا ښار ته چې په خلک ځي رانوځي راځي دا منځ ګیټ چې دی، او نو کو وړوکی کو غټی کو زنانه او نو 10 روپۍ ټیکس په ورکوي، کو وځي نو به 10 روپۍ ټیکس ورکوي، او کو راځي نو بیا به هم 10 روپۍ ټیکس ورکوي. نو بادشاه سلامت دا خو ناجیز نه دی د عوام سره؟ نه که نه په دې باندې د دې خلکو رایې اخلو چې دا خلک په ځان کې ویرنس پیدا کولی شي که نه، څه تپوس کولی شي که نه شي کولی. چې ستا نه د دې خبرې تپوس کولی شي دا ټیکس د څه دی؟ د څه دی څه نه دی. ډېره ښه ده بادشاه سلامت. او نو په دې به یو سپایي مقرر کړي دستي ګورې ښه. ډېره ښه ده بادشاه سلامت. بس زه ورځم. اجازت دی ما ته؟ ما تا ته اجازت ته ورځه. ټیک ده. سپایي خبره مې په کولو غوږونو واوره. دا پاټک په ولګوئ په دې ښار په دې دروازه ده، د ښار من دروازه ده، دا پاټک دلته ولګوه. ولګېد وزیر سیدالله خان صاحب. په دې لاره باندې که زنانه تېرېږي، که ماشوم تېرېږي، که هر څوک چې تېرېږي د هغو نه به 10 روپۍ ټیکس اخلي، که څوک ښار ته دنده ځي، که څوک د ښار نه وځي، هسې به هېڅ څوک نه پرېږدي. په دې منځ کې به کسان شماري چې څو کسانو تا له ټیکس درکړو، چا پکې شکایت وکړو، چا تپوس وکړو چې دا د څه ټیکس دی، چا د ټیکس در نه کړو، دا ټول حال احوال به مازدیګر ماله راکړي. زه به راځم. وزیر سیدالله خان صاحب دا څه شي ټیکس دی؟ دا بادشاه سلامت لګول دی په دې خپل عوام باندې چې آیا دوی د خپل حق تپوس کولی شي که نه شي کولی. خو ته به دا عوام نن معلوم کړي او مازدیګر به ماله رای راکړي چې څه کېږي. ښه زه به مازدیګر راځم. صحیح ده. د دې لار باندې څوک پرېنږدي بغیر د ټیکس نه. ټیک ده؟ پوه شوې ته؟ دغه ځای به چابک ودرېږي. ښه او زه لاړم. ټیکس راکړه ټیکس. بادشاه سلامت ټیکس لګول دی. څو ټیکس دی؟ 10 روپۍ ټیکس راکړه. 10 ټیکس راکړه ټیکس. ټیکس راکړه ټیکس. ټیکس راکړه ټیکس. دا څه شي ټیکس دی؟ دا بادشاه سلامت لګول دی ټیکس. 10 روپۍ ټیکس دی. بس په قربان باندې چې بادشاه سلامت. ټیکس راکړه ټیکس. بره وګوره. وزیر سیدالله خان صاحب. سپایي څه وشو؟ څه حال دی؟ حال احوال راته ووایه. بس حال احوال دا دی که نه، نن 600 تنه به دې لارې تلل دي، ماشاءالله راغلي دي، او په چپه خوله باندې ټیکس راکړل دی. اعتراض چند دی کړی؟ چوم نه دی کړی. په چپه خوله باندې مزې مزې د ټیکس ورکوي. دا د بادشاه سلامت خبره بالکل صحیح ده. دا خلک د خپل حق تپوس نشي کولی. خو اوس به بادشاه سلامت څه کوي؟ راکړه دا چې وړه مې بادشاه سلامت. بس ته کښېنه خپله ډیپټي کوه. صحیح ده؟ بس زه ناست یم. بادشاه سلامت. بادشاه سلامت. وزیر ته رالې؟ او بادشاه سلامت زه رالمه. ستاسو د حکم مطابق د ښار چې کوم مین دروازه ده چې په هغې د انسانانو تګ راتګ کېږي، په هغې مې یو سپاهي مقرر کړی و چې په هغې لاره باندې نن دروازې 600 خلکو تګ راتګ وکړو او ټولو ښه باقاعده ټیکس ډک کړو. چا څه پوښتنه نه کړې. بادشاه سلامت. نو دا تا ته چې ما وې که نه، جی بادشاه سلامت، چې دا خلک بالکل وروستو پاتې کېږي که نه، او نو اوس داسې کار کوو که نه، او بادشاه سلامت چې کوم د ضرورت مطابق چې څه استعمال څیزونه دي که نه، بالکل هغې به پسې ټیکس ولګوئ. بالکل یو دغه ټیکس به ډبل کوئ. 10 نه به 20 روپۍ. 10 نه به 20 کوئ. اشیاء ضروریات چې کوم دي، خوراک سامان، لباس وغیره، په هغې به ټیکسونه ولګوو. په دې به هر یو شي به ټیکس ولګوئ. ټیک ته بادشاه سلامت. څه کوې سپاهي دا ته به زرونه ډیپټي وکړې؟ مسلمانه د خدای ته خو پروت یې. موږ د اکبر باچا نسکاران نه یو. مسلمانه د خدای پاڅه داسې قیصه به وکړي که نه، د دې ټایم نه بعد کوم کسان ځي راځي
ټیکس په 100 روپۍ کې صحیح ده 10 روپۍ ټیکس خان اوس په 100 روپۍ ټیکس لري او خلک په پرې دی را پرې دي دنده ډبل کو ډبل کې ټیکس او شل لکه شلو ټیکس ډبل شو دی لس نورې 100 روپۍ دي ټیکس نن ډبل شو دی لس روپۍ نورې راکړه 100 روپۍ کړله بادشاه ټیکس ته زمونږ د دې ملک دا بوټه دا هر څه ډېر قیمتي بادشاه دي سلامت او اجازه ته بالکل اجازه ته راتلی شي بادشاه سلامت او ستاسو د حکم مطابق موږ په عوام باندې ټیکس ډبل کو 100 روپۍ ټیکس نه ډیری اغستو نو 100 روپۍ ټیکس هم عوام خپه قلاره ورکو چا څه پوښتنه نه کړه نه چاته اعتراض وکړو او سپاهیل ته ولاړ 100 روپۍ ټیکس باقاعده لي او عوام زی او راځي هیڅ اثر پرې نه وتا خبرې مطابق دې ښار ته کوم کس را دنده کېږي که نه او نو ټیکس هم دقه اخله او 100 روپۍ ټیکس یالو 100 روپۍ ټیکس اخله او یو ډبل ورکوه څه وایي بادشاه سلامت او کنه په دې باندې چې خامخا د 200 اندازه ولګي چې دا راپاسي نه راپاسي خپل د حق تپوس کولی شي که نشي کولی او چې وزید بس بیا ولم یو ډب ورکوه چې وزینو یو ډب 100 روپۍ چې راننوځم یو ډب 100 روپۍ بالکل زما د طرفه دا خبره ده او فوري به په دې کار وکړي ډیره ښه ده بادشاه سلامت اجازت ته جي یو خبره بله ده د بادشاه حکم تعمیل دی وکړی شي بادشاه سلامت وایي چې د 100 روپو ټیکس سره به یو ډب هم ورکوي صحیح ده په غیر د ډب نه څوک تېر نه شي ډب دا خبره دې هېر نه شي ګوره یو ډب به له ورکوي 100 روپۍ به تېرې که څوک ځي او که راځي ښار ته صحیح دا ده ډب پکې ته نوی راغی دا ډب پکې ته نوې ترقي وشو دا ډب به له ورکوي او بیا به هله هغې نه پرېږدي دا به غټ خوند کوي دا به خو له ورکومه یو او بد ډب له ورکوه بد ډب له ورکوه 100 روپۍ له صحیح ده صحیح ده او یار پلمبر کې شي مړه دا د بادشاه سلامت اډر دی راکوه روپۍ دینه خو زه تنګ رانم یاره دا په مخه دا ټایم زمونږ لږ یاره ډېر زیات ټایم زمونږ خو ځان له کارونه یاره زمونږ 2 غنټې وشوې هلته ولاړ یو په دې ځو د بادشاه سلامت سره خبره پلمبر ختم کړی خدای مسلمانه خدا هغه اډر دی پلمبر به چلېږي هلته خبره مده دربار ته ځئ بس ځئ شي ځو دربار ته د بادشاه صاحب خبره وشو بادشاه سلامت بادشاه سلامت عوام ټول راغلی په دربار کې ناست دی ستا انتظار دی وایي د بادشاه سلامت سره موږ میلاویږو مبارک شه بادشاه سلامت ګوره په عوام کې دغه راغی بالاخر ستا محنت رنګ راوړ او کنه لږ جذبه کې رالو او زه چې دا باندې خو زه ډېر غټ خوشحاله شوم چې د عوام لږ ولې تکړه شو خبره خپل حق تپوس کوي تپوس کوي چې دوی څه مطالبه ده دا ډېره غټه کهاني ده په دې طرف بس بادشاه سلامت راپاڅي چې دربار ته ځو چې د عوام دا مطالبه وورو چې دوی څه وایي بس زه چې ځو بالاخر تنګ شو د ټیکسونه ستاره دغه نه که نه بس راځه دا خو د خوشحالۍ خبره ده دا بادشاه سلامت په څه وخت راځي اوس په راشه بادشاه سلامت راغی السلام علیکم عوامه کینې خپل خپل ځای کې کینې عوامه زه ستاسو نه ډېر غټ خوشحاله شوم چې په تاسو کې یو بدلون راغی پوهه راغله نو چې ستاسو اوس بل یو باچا راځي د هغه نه د خپل حق تپوس کولی شئ نو زه به دې ډېر ښه خوشحاله یم تاسو چې کومه مطالبه ده هغه تاسو اوس پیش کولی شئ هغه مطالبه بادشاه سلامت ته تاسو خپله پیش کړئ بادشاه سلامت زمونږ مطالبه ده چې د بازار په دې مین ګیټ باندې تاسو موږ ته صفایي ودرولې هغه به 10 روپۍ ټیکس اخیستو موږ منو بیا یې 100 روپۍ کو هغه هم موږ منو بیا یې 100 روپۍ ټیکس کو او یا ورسره ډب کو هغه هم موږ منو خو اوس زمونږ مطالبه دا ده چې موږ ته دا ډب والا هم زیات کړی شي ډبونه دې هم خیر دی سیوا شي چې ډب والا او صفایان سیوا شي زمونږ ټایم نه 3 شي یا 4 شي یا 5 شي او ډبونه دې سره چې موږ ټایم نه دی بالکل صحیح ده دا حقیقت خبره موږ انتظار کوو زمونږ ټایم لګي لکه زمونږ مجبوري ده نو دا ډبونه دې هم 3 شي خو سپایان دې هم 3 شي چې موږ کار زر خلاصېږي خپل کار له جلدي ځو راځو لکه دا څه دي بادشاه سلامت دا د پاکستان عوام چې دی دا په دې باندې الواګانې دي دا څه خره دي دا خو بیخي ځان یې غر کړو تو د خپل حق تپوس اړو کولی دا د هغې په کوم ځای داسې کار به وکړئ که نه
چې دا ډبونه دي دا کسانو په څوم ډېر شي ډبونه ونه ورکوه یو لته ونه ورکوئ نه منه او که نه دا خو بس ځنګلیان دي بس کوڅه دي د دقه د نن نه بعد دقه کار به شروع کوي ښه زما تاسو ته پور عرض دی ښه نو بادشاه سلامت تا تمام وینه د عوام دي د پاکستان په دوی چې ته څومره ټیکسونه لګوئ څومره ظلم زیاتې کوي څومره حق دباوئ څومره دوی رګړاوئ دوی هغومره خوشحاله دا ستا د دوی ډېر زیات غم کوو خو دوی باندې بل داسې بادشاه نه راځي دوی له ظالم بادشاه پکار دی چې په دوی باندې ټیکسونه لګوي او د دوی سره ناجیزې کوي دوی خوشحاله ځئ کو سر تاسو داسې ښه تاسو زندګي تباه شو ځئ